وای خدای چې رور مې راغی خدای چې زموږ د کوڅې دا لار ته نن دا غلطه شوې یاره خورې خو ښه ساده ښځه یې لار به رانه ولې غلطېږي زمونږ خو دقه یوه خورې ستړی مه شې ستړی مه شې ستو مبارک شه روژې دې مبارک شه اختر دې مبارک شه واسکټ دې مبارک شه الله دې خوشحاله که خورې څنګه یې ښې کښېنه وروره ډېره زیاته درنه خفه یم دا ولې خورې وی وروره دا ځکه چې اول به تلې خواښې کره بیا به تلې ښینې کره ښه به یې دا خپې ستړي شي نو اوس به زما تپوس کې یاره خورې د خدای خاطر وکړه د اختر دی خوشحالو ته وګوره ستا دې ګیلو ته وګوره زما د خواښې کور خو په کراچۍ کې دی نو زه به د شوقدر د کراچۍ ته څنګه داسې تیز لاړ شم وراشم وایي تا ته زه عینک والا جن ښکارم یا ما څه خپل هلیکاپټر دی چې 5 منټو کې لاړم ورالم دا ته داسې ګډې وډې وې بس وروره ګیله خو د خپلو نه کېږي ستا نه علاوه خو زما نور هېڅوک هم نشته بس دقه یو الله مې دی او یو دقه رور مې دی خورې دا راته ووایه چې خورهي نه مې څه شو میلې ته تلي څه میلې ته په څه لاړ شي په خاورو لاړ شي څه ولې لالا مې چې ته ټیکه میکه نه ده اخیستې ستا خو به ډېره مزدوري کړي که نه وی وروره مزدوري کمه ده د روژې نه 6 میاشتې مخکې چوټې شوې ده او په دقه کمره کې پروت وي لنګ یې سست کړي ټک کار نه کوي دا خو زه چېرته پرتوغاښونه یا چېرته بل څه خرڅ را خرڅ کړم نو کوره خرچه پرې روانوي دا خو یې ما ته مور هم ویلو چې په زلمیتوب هم داسې یو ورځ کار کړی او یو ورځ نه کړی خو بس څوک د نصیب خبرې دي خورې نو وای دا خو مې اوښې راغلی دی دا ولې خورې دی خو ځان څه بالغ ګرځئ نو دا ما درته ونه ویلې چې دا هر وختي ودي دغې پروت هر وختي دا په خیر اختر دې مبارک شه روژې تراویح عبادتونه مونځونه کښېنه سریه څنګه چلې خیر اختر روژې تراویح دې مبارک شه خدای دې خوشحاله کړه لالا چېرته په دې روژه اختر کې خو به لږ ګرځېدلې را ګرځېدلې دا څنګه چلې والله چې وجود مې مات شو داسې ګډوډ یم کیسریا 6 میاشتې وشو چې دغه کمره کې پروت یم نو وجود به دې ماتېږي نه چې 6 میاشتې ته کټ کې پروت یې ښه خبره وروره دقه دی نو په خپله دې سیک اوس ورته ګوره د دې مه منه مړه زما نه اړه پاک خوړلی دی مړه نو لالا زه خو یم ګینېړی د هغې نه خوړلی ځکه چې هغې کې خو بس د غوښې پته نه لګي او په تا باندې خو د سیمبار دي کیسریا د دې دقه ځانګی ده د خوراک خو دونه خوراک کوي چې نیستي را باندې نوره راوسته داسې وی اوښیه لرې که وروره د ده خبرې بس مه اوره زه خیر د خورې ګزاره کوه خاوند دی دی ښه خیسریا د وجود مې داسې وپړسې داسې غوټې غوټې شو یار نو پړسېږي به نو چې 6 میاشتې خو تا په کټ کې تېرې کړي نو دا خو به خامخا پړسېږي داسې لږ پیدل مزل کوه لږ ډایټینګ بایټینګ کوه نو لږ ګرځه راګرځه ته به ټیکېږي نه ساله به ورته شوګر ولګي او په غمونو خو یې زموږ خور داسې کړی ته به وایې ګینې بلډ کینسر یې دی ته ورته وګوره دونه مانده شوه بس وروره په ګیلو خو مړه زارې زارې شو هلې ماشومانو راشئ مصطفی شایانه علي راشئ له ماما هم راغلی دي خدایا خیر اوس دې را باندې د توپې غوزار وکړه باړې را باندې را واچول خدایا او په خیر خورئ د اختر مبارک شي اختر روژې تراویح په خیر ستړي به شي ستړي به شي خورې دا راته ووایه چې دا څه پکې د ګاونډیانو نه رالل که څنګه دا خو غټ سیلاب د وړو راغی که نه چپ شه وروره اوس پرې د نظره کې دا ټول ستا خورئي نه دي که نه راځئ خورئ نو راشه چې دا د اختر پیسې درکړم په قطار کې شي ښه ولې دا سره بېنظیرې پیسې نه چې په قطار کې ته ودرېږي راځئ راځئ ماشومان نو راشئ دی شابې ښه خورئ نو راپاسئ راپاسئ دا ستاسو د اختر دی ځئ میلې ته پې لاړ شئ ښه مزې وکړئ مزې ډېرې شابه دا دي ښه ځئ مزې وکړئ داسې ماما ده د خدای درکړې چې مزې هم دي مزې کوې ښه میلې پې وکړې خورې دا مې همدې خوریو خوريونه د بینک نه راواغېستې ما یې زه چې بیا به خور کره ځمه چې بس ما یې ډیلې ورکړمه یار وروره دا خو د بینک پیسې نه دي دا خو ټیک چېرته کې لار کې د وږو والا سره لوټ مات کړی دا خو دومره زړې زړې وي هغې بس خورې زه لاړم دوا کوې ټیک ته ته راځه چې مې تیار کړی مړه چې نه زه بس پرېږده په چیو به څه وکړو ما خو شربت یې وڅښلې راوڅښلې که نه چې هم تاله تیار کړی چې اوس که بیا ځه که نه هذا سړیه چې دونه ضد کوي نو بیا څکو ګینې ډډه مې نه دي ښه لالا صاحب کښېنه لالا زه به کښېنم کښېنه
خو خورې ځان ډېر زیات پازاب کو دا تاسو څه چلو که لاله کښېنه منه چې اوس که تیار چېرې منه دا د اختر ورځ ده لاله دا خور مې چېرته لاړه د اختر زبرګه ورځ ده دا خلکه به نور مبارکۍ له تاسو کره نه راځي دا پرې ګوان کې یو کال مخکې مړی شوی دی ړومبی اختر دی د هغې دوا له ورغلې ده نه نو چې کال مخکې مړی شوی دی دا په دې خلکو کې څه بد مرض پروت دی دا ګناه ده اوس اختر د خوشحالۍ ورځ د الله پاک په خلکو باندې خوشحالي راوسېده او کال مخکې مړی شوي او ته ورپسې ورشې چې یو دوا د خیر بوکړو دا خو انسان جرم وکړي دا ګناهګارېږي په دې ورشه هسې ورسره کښېنه هغه خپل اختر مبارکي او دا بس ساده عام خپلې خبرې وکړه دا درته چا ویلي چې کال مخکې مړ شوي او بس بیا به ته وروسته ورشه او یو دوا د خیر بوکړو یو دوا د خیر بوکړو مسلمانان په دې باندې ځان انسان ګناهګاروي بس څه به وکړو دا نن سبا دا رسم رواج جوړ شوی دی ګوره یو انسان ته د خوشحالۍ په ورځ غم را تازه کولو دا ګناه ده پکار ده چې ته ورته ووایه غریبه به نه پوهېږي زنانه ده خو ته خو پوهېږې ته ورته ووایه که نه ورته ووایه چې دا ګناه ده مزه قیصریه نن سبا زنانه چا مني په قدار وبدین ښځي ښه خو په څوک خوراک کوله ده خور مې کم خوالاړه ده سړی خو اوس ما بدناموي ابو چې دا رور مې دونه وګوري چې دا دونه خوراک ده خو دې دا نه درز دروز ویسته چې هم د تورو جنګ یې پکې وکړه خدای دې خیر وکړي خوره که نه قیصریه لیکن نور څه خورې نه خبره که هغه په ورکوټ والي چې مونږ په وریجو تالان راوستو هغه رنګې چل دې راسه وکړه دا به زه نارمل یم ښه زه موړم یم خو زه به څه ته اوس که که نه ولې دې بس کړه وی وروره چې اسکه که نه دا ولې ته جوړ شرمېږي نه بس خورې زه خو موړ شوم خو ته را غوږ لږ را دې خوا کې یو خبره درته کوم خورې دې اوښې خو مې دې پلیوټونو کې داسې بازیګرې واړولې ګورې ما نه دي خوړلي داسې نه ما پې بدنام نه کړې ټول پلیوټونه ده خالي کړل ښه وی وروره تا ته اوس پته ولګېده تا ته ما نه وې د لاسه خو زه ټوله غرقه تباه شم زه دا نسي خو په ما باندې نو ده د لاسه راله په خیر قیصره کوم خواته روانې خیر علی لکه خیر اوسې دا مې یو ملګری د بار ملک نه راغلی نو ما یې د اختر مبارکي به م ورته وکړمه او که داسې یو سپری مې ترې راوړه راځه مړه زه هم سره چکر وم که چاته شربت مربت نه سره وو راځه بس دا خوا چې م ستا لګي راځه زه چې ځو السلام علیکم وعلیکم سلام دې پتری کلي ته خو لږ سپیشل ځو کښېنه به وبم ځم که نه ځه چې ځو راځئ کښېنئ شر او کشر ادب در کې نشته شاته کښېنه دا له مونږ ځان څه بوځو بس استاد دې غاړې ته ودروه دغه یې کور دی ښه راځه استادو ته به راکوشه راځه چې چېرته یخ شربت د باندې وڅکو بس بیا به ځو ښه دا ګاډی به حجرې ته دننه کړو ولې څوک پې کرښې رانه کږي نو دې کې د کرښې ځای کومه دی دا خو په خپله ټول د کرښو نه ډک دی په دې باندې خو کرښه راښکل ځان ګناهګارول دي